دا وګوره کنه. او کنه زما په خیال چې زما خلم د پټ کولو اوس په زه د سره پوه شم داسې نه پرېږدم. او دې نه پس دوی درې واړه جمیل ته یو پلان جوړ کړي. په سبا باندې کریم د ځان نه یو عربي جوړ کړي او د جمیل دکان ته لاړ شي. راځئ چې راځئ، زه خو ډېر خوشحاله شوم چې زما غوندې د یو غریب دکان ته یو ستاسو غوندې شیخ راغی. دا خو زما دپاره ډېره د فخر خبره ده. هوا یې چې څه به خورې؟ نه زه خوراک نه یم راغلی، خو زه پیسې خلکو له ډبل کوم. که تا سره پیسې وي نو ډوله شي دله ډبل کوم. هلکه دا خو سم سړی خدای په ګوتو راوستو. یو 15 لکه مې جمع کړي دي، راشه چې په دې ډبل کوم. او دې نه پس جمیل هغه عربي د ځان سره کور ته بوزي او هغه له ټولې پیسې ورکړي. او کریم چې د عربي په شکل وي جمیل ته ووایي چې ستا پیسې به یوه هفته پس ډبل کیږي. او دغسې یوه هفته تیره شي، کریم د جمیل دکان ته یو ځل بیا راشي. هلکه ستا هغه پیسې ډبل شوي دا مې هم ځان سره وړي دي، خو ما یو خبره درته کوم، که دا دکان لا باندې راخرڅې نو یو 100 لکه به درته درکوم. په تاواله پوره 30 لکه روپۍ دي او دا دکان ته را. هلکه خبره خو یې صحیح ده، 100 ته ناست یم. راشه وعلیکم الله، په یو ځل به مالداره شوم، ځان له به پې هغه توتل وکړم. ها تاواله دا پیسې به سوچونه ډېر مه کوه. هزاره که دا پیسې او دا هوټل ستا شو، څه درنه لاړه؟ یا ښځې دا وګوره که نه، هوټل مې په 100 لکه روپۍ باندې خرڅ کړ. اوس راسره دا 30 لکه روپۍ دي، ښار کې به پې هغه ټوټل وکړو او خوښه چې ته به مالداره شو. داسې وې سړیه، ته رښتیا وې؟ خو دا درته ویم چې ګورې زما به شاپینګ ایرنه کې ښه ماله به خشته کپلې مالي او د سرو زرو والې به مرلې جوړې. خو لږ ساعت پس چې کله دوی دواړه هغه بیگ کلو کړي نو په هغې کې د پیسو په ځای کاڼې وې. او جمیل زر په منډه منډه هوټل ته لاړ شي، خو چې وګوري نو په هوټل کې کریم ولاړ وي. کریمه ته دلته څه کوې؟ ولې دا خو زما هوټل دی که نه؟ څه دا ستا هوټل نه دی، دا زما هوټل دی. نو دا خو تا په ما راخرڅ کړه، هغه شیخ خو زه وم.